چې کله کله یو مخلص انسان ځان ته حاجي صاحب هم ویل نه غواړي او ځان ته مولوي صاحب هم ویل نه غواړي او ځان ته سخي او بهادر هم ویل نه غواړي، الله یې وله په دنیا کې هم ورکي. دا قدر به په دنیا کې هم خلک وکړي. نیت سم کا، نیت صحیح کا. نو حاجي له پکار دی چې خپل نیت برابر کی، خالص د الله د رضا دپاره حج کوم. کم حاجیان روان دي او اراده کړې ده نو خپل نیت مکمل صفا کوي، او که چا څه بل څه مقصد یې ښودی دی هغه مقصد ختم کوي. هلته د رشته دارانو سره به ملاقاتونه وشي، هلته به زما خپل خپلوان زما خدمت وکړي، هلته به خلک ووایي فلانی راغلی دی ځئ چې ملاقات ته لاړ شو، دعوتونه به وشي. نو د هغه ځای خلک ډېر قدر کوي، ګډان چیلې لالۍ ده ستا رشته داران تاله. لیکن که مقصد پکې دا راغی مقصد، نو عبادت به نه قبلیږي، عبادت به نه قبلیږي.